او د ګزارې زراعت بواد غیر ذي زرع، قرآن ورته غیر ذي زرع ویل، د کښت خو یې هغه دغه کارخانې یې چیرې وې. دوی په لږ موده کې د وخت 2 طاغوتي سرکشان، لکه په اوس وخت کې طاغوت امریکا او طاغوت کمونیست، 2 طاغوت د روم او د پارس په لږ موده کې چې دی تاجونه و، د دوی غرور و تکبر یې د الله په حکم ور ختم کړي، غلامان یې وګرځول. ډېر نفر یې وه، یا ډېر آلات یې درلودله، یا د خوراک خو یې دغه حال و، په خیمو کې ګزاره. اوبه کمه دي، دا د اوښانو د نسو تبوک ته چې تلله پښې بیا څنګه ټوکر ټوکر وې، دغه اوبو ته لا دوی د تندې ضرورت راغلی. نو دوی دا سیاسي غلبه چې وکړله، دبدبه وه د مسلمانانو، دا سیاسي غلبه چې وکړله آلات یې نه وه، اسباب نه وه. که د آلاتو په دغه وایي کامیابي، نو مقابلینو سره وه. دوهم د سیاسي غلبې ذریعه روحاني اخلاقي قوت دی، چې دا د اعلی توحید او د یو پاکیزه نیک تصور څخه حاصلیږي. صحابه چې کله په ایمان، عرب چې کله په ایمان مشرب سوله، دوی خپل دستور، خپل قانون قرآن ګرځولی و. دوی شجاعت درلودی،